چا چې دې ملک سره جفا کړې ده چا چې دې ملک سره جفا کړې ده چا چې په لویش ځمکه سودا کړې ده د ژوندو مړی نسکور صندق شه ته قبرونه یې د اور صندق شه تا خپل ولس او خپل امیر خرڅ کړو په څو روپو دې خپل ضمیر خرڅ کړو هغه دې بیا دارالمان ته لاړې په کومو سترګو پارلمان ته لاړې ما ته وایي ځان مور کنارې مه وهه خپل او خپلوان مور کنارې مه وهه ته پښتو وایې خو پښتون مړ شوی پرونی پښتون پرون مړ شوی پښتون مسلماني چېرته ده خوشحال خاني او باچاخاني چېرته ده له تا نه مخکې د هغه خراب دي ما ته وایي مړه ستا مازغه خراب دي پښتون مسلماني چېرته ده خوشحال خاني او باچاخاني چېرته ده له تا نه مخکې د هغه خراب دي ما ته وایي مړه ستا مازغه خراب دي سلام مې واخله زه درځم ته راشه ته پښتون مشره لږ تورخم ته راشه د لر و بر خوره لمن وګوره پر تا کتغن پر ما کتغن وګوره زه هلته ته دلته ناچل یې که نه وګوره ځان نامکمل یې که نه چې دا دیوال تر منځه چا وهلی دا پښتون چا په منځ ملا وهلی چپ شوم نه غواړم چې خفه شیرانه او خدای مه کړه هسې نه ماله شیرانه خو تاسو له کوټې تر خیبره زیات یې له موږ نه دوه برابره زیات یې خو زه بیرغ روپۍ کابل لرمه کتاب ښوونځی ښوونکي خپل لرمه دا هر پټکی او هر کاکل وایي دا باتوخان ویلي اجمل وایي په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی که دار وي دار که نار وي نار جنت دی اوس د خوشحال په تېر دوران ژاړئ که د بابړې شهیدان ژاړئ هلته څه خلک د پاچا په دین وو څه بیا د پیر او د ملا په دین وو د وړو خولو نه زور قوت غږیږي د ټوپک میل نه سیاست غږیږي یو خوا سوا بل خوا اوبال پروت دی انصاف په سره مری حلال پروت دی وا د هر چا په لاس کې زور بلیږي نړۍ اوده ده پر بند اور بلیږي یو د یو بل د بل تور اخستی چې چېرته ګوري پښتون اور اخستی استاد دا سړی سره صلیب موندلی پروت دی دا سړی سره صلیب موندلی پروت دی د خپل تاریخ سر ته وژلی پروت دی درته د خدای پر نوم سوګند کومه د سر په بیه باندې ژوند کومه وخت د ټپو او د سندرو نه دی چپ شه دا وخت د دې خبرو نه دی هلته لیوانو سره دی ووهه دلته شپانه سره تندی ووهه مالګه شیدو په حلوا کې ښه ده خو له ماته ښه ده که تنا کې ښه ده نو سلسله مې د آدمه پیل کېږي له هغې دمه تر دې دمه چلیږي څه به نه وایم دا کیسه اوږده ده د آدم او د هوا کیسه اوږده ده خو زه قابل یم ما خپل ورور حابل وژلی دغه اصل په میراث را رسېدلی د عرب او پښتنو ګډ رواجونه د میلاد د مخکې او وروستو تاریخونه قافلې او قبیلې تلې راغلي څه نومونه دلته موږ د موندلي داودزی ابراهیم خیل او ایوب خیل موسی خیل او هارون خیل او سلیمان خیل اسحاقزی او یعقوبي اسماعیل خیل داسې ډېر قومونه شته دی خیل په خیل یوسفزی یم د یوسف د مخ خایس یم هغه زه د پیغمبر اصلي وارث یم یوسفزی یم د یوسف د مخ خایس یم هغه زه د پیغمبر اصلي وارث یم خو زه په بل نسب ځان نه ورکوم او په اوسني عرب ځان نه ورکوم خو زه په بل نسب ځان نه ورکوم په اوسني عرب ځان نه ورکوم چې لمر سپوږمۍ زران د ستوري نه وي چې زورور نه وي کمزوري نه وي غرونه سیندونه سم او شاره نه وي چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي ربه معبوده په لویۍ ارضې بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې خو په ځان ویرنه او خپل یاد کومه دا احتجاج نه دی فریاد کومه هلته مې قبر له سختیو ډک دی دلته مې دا ژوند له ازغیو ډک دی د مال ځوانۍ عمر ځواب غواړي او ته د زرې حساب غواړي ما یوه خرما سخاوت نه دی کړی ما د یو نوک عبادت نه دی کړی یا د دې ځمکې د سما مالکه یا دا به څه کېږي زما مالکه وړم ګناهونه کت په کت په وګو دا غرونه مسؤلیت په وګو په دې رکوع او په دې سجدې له تا نه نه خلاصېږم زه ښه پوهېږم چې په دې له تا نه نه خلاصېږم زما معبوده د خپل ځان راته درک نشته دی خو ستا په خدایۍ کې د ذرې برابر شک نشته دی ستا په خدایۍ کې د ذرې برابر شک نشته دی